د کونړ مستوفي مولوي محمد رحیم ندیم کونړ ملي تلویزیون سره په خبرو کې وویل د څه کم 3000 کورنیو لیستونه دوی ته د پلازمینې کابل څخه را رسیدلي او له هغوی سره نغدي مرستې دوام لري. د افغانستان اسلامي امارت مهاجرینو ته د مهاجرینو ستونزو ته د رسیدنې عالي کمیسیون لخوا نه د کونړ اجباري راستانه شویو مهاجرینو لپاره 33 میلیونه 8 لکه 19,000 افغانۍ کومک شوی و چې موږ د ثور له اول نه تر اوسه پورې تقریبا 21 میلیونه توزیع کړي 2070 کورنیو ته او داسې 900 نفر پاتې دي چې آینده ورځو کې به انشاءالله د هغو توزیع وشي. 2 تنو راستانه شوو هیوادوالو د مرستو په ترلاسه کولو خوښي څرګنده کړه او دوی د اسلامي امارت څخه مننه وکړه چې پر وخت له دوی سره نغدي مرستې وکړي. په پنجاب نه راغلي او وخم کې د شپږمه میاشت چې راغلي او مرسته تورخم کې مرسته شوی او دلته د 2000 روپۍ راته راکړي چې و نه پر فامیلي خو دا د سخت وخت کې موږ لپاره په موقع کې ملاو شو دا موږ لپاره ډېره غټه مرسته ده چې دا اوس موږ ته ملاو شو او بل د امارت اسلامي نه ډېره مننه ده چې موږ سره د مرسته وکړه یاره موږ د اومه میاشت چې راغلي او د پنجاب نه راغلي پنډه اسلام آباد نه یاره الحمدلله ډېر ښایسته نظام راغلی دی او موږ خوشحاله چې په دې نظام باندې او الحمدلله مرستې هم کوي او خپل وطن ته راغلو خوشحاله او دا غټه خبره ده چې اسلامي امارات موږ سره کومک وکړو موږ ډېر زیات خوشحاله په دې معنی د یادولو ده په دې وروستیو کې د پاکستان هیواد څخه په زور ګڼ شمېر افغانان راویستل کیږي.